یو له هغه عواملو څخه چې ناروغ دې ته اړ باسي چې روغتیا پال ته ورشي او د پښتورګو درملنه یې وکړي. د پښتورګو ډبرو جوړښت بېلابېل عوامل لري لکه کم تحرک، د وجود د اوبو کموالی، د کلسیمي دواګانو زیات استعمال، د تایراید غدې ناروغۍ او داسې نور. ځینې لارې شته چې د ډبرو له جوړښت مخنیوی او یا د هغو په دفع کولو کې مرسته کوي. د مایعاتو زیات استعمال، په خاص ډول د اوبو استعمال، هغه اوبه چې لومړی جوش او بیا سړې شوي وي او یا هم تصفیه شوي وي. هغه کسان چې د اکزالټي ډبرو څخه کړیږي هغوی دي د ګاز لرونکو نوشابو، پروتیني خوړو، کافین لرونکو موادو، پالکو او ډیرو مالګو له استعمال څخه ډډه وکړي. د خرما زړي داسې وایشوئ چې نیمایي اوبه وچې کړي، په نهاره یې وڅښئ په مسلسل ډول، او یا هم د جوارو څڼې وایشوئ، په نهاره یې په مسلسل ډول استعمال کړئ. ازغي تر هغه وخته وایشوئ چې نیمایي اوبه وچې کړي، سهار په نهاره یې استعمال کړئ. د ګیلاسو زړي وایشوئ، په نهاره یې نوشیجان کړئ، ګټه درته رسوي. سهار چې له خوبه پاڅېږئ 4 ګیلاسه نسبتاً ګرمې اوبه وڅښئ او منډه ووهئ. د پړې لوبه وکړئ چې د کوچنیو تیږو په غورځولو کې رول لري.